په اختر کې د خلکو پر تن ښکلي جوړې شوې جامې د خیاطانو د لاسونو په برکت دي. خوست ښار کې هغه مارکیټونه چې زیاتره پکې خیاطان کار کوي د ماشینونو شور یې جوتوي چې دلته کاري بوختیا زیاته ده. دلته یو شمیر خیاطان وایي کارونه یې د اختر په شپو او ورځو کې خورا ښه وي، ولې په دې ورځو کې د جامو ګنډلو لیوالتیا هم د دوی په کاروبار ښه اغیزه ښندلې ده. الحمدلله بیخي ښه دي او خلک ډېر علاقاسو ته امن ده، امنیت دی، ستونزې نشته، مشکلات نشته، الحمدلله مرګونه نشته. پوه شوې دې غني خلک ښې جامې کوي والا اوس دغه د کار بیخي زیات ده. اوس مونږ کالي مالي نه اخلو ځکه چې کار بیخي زیات ده که نه، خو دا خو د خلکو علاقه ده چې د هغه سره پیدا شوې د شوق یې کړی د اختر روان د مخته خوشحاله دي خلک. والا الحمدلله خیاطانو کاروبارونه د څه وخت مخکې خو خراب و، خو اوس بېرته ورځ په ورځ خپله دې حالات تر ګرځي، خلک جوړې کړي هغه بیروبار ده انشاءالله. اوس پره مونږ چا خلته چې بېکوره نه وي یاره څه فرق نشته، خو خلک اوس لکه کلي ډېر کړي دا معلومه نه ده. شپږم ورځې مونږ دارې وي لکه د اختر چا خلته چې دی منډۍ ورځ شپږم ورځ جمعې چکرې وایي ګرځي او کلي خلک زیات کوي. ننګرهاریان مصروف دي، کاریګر دا دکان نشته چې یو دوه کې کېنوي. خوست کې د کلیو کاروبار ډېر زیات ده او خلک ډېر په شوق کې ډېر په خوند کې دغه کاریګر 18 میړه 20 میړه د ما سره مصروف وي. دلته د کار زمینه مساعده ده دا هم لګیا وي. خاص موږ دومره کاروبار ورسره چلان دی الحمدلله. د خوست خلکو داسې دي چې په اختر کې بالکل جوړې نه پرېږدي، یعنې اختر نه بغیر د ما سره دا کاریګر ټول لګیا وي، کار بیخي الحمدلله ښه دی. وحید الله چې خوست ښار کې د جامو خرڅولو هټۍ لري وایي د پخوا په پرتله کاروبار ښه شوی او زیاتوي چې خوست کې خلک د جامو رانیولو سره زیاته علاقه لري. د خلکو لیوالتیا اوس د جامو لپاره بیخي زیات ده. مخکې تقریبا چې موږ د ورځې 100,000 سودا کوله 10,000 کوله، اوس 80,000 کوو. نو مقصد یو په 15 چنده د خلکو لیوالتیا جوړوي لپاره بیخي زیات ده. خوست میشتې د لوی اختر لپاره د سودا رانیولو ترڅنګ د جامو رانیولو او ګنډلو لپاره د خیاطانو دی مارکیټ ته راغلي دي. دوی وایي چې راتلونکي لوی اختر ته خوښ دي ځکه خو یې د ځان او کورنۍ د نورو غړو لپاره جامې رانیولې دي. د اختر شپې دي، د اختر شپې کې چې ښه خوشحالي هر سړی وکړي دا ثواب هم لري او سینات طریقه هم دو بیا الحمدلله مې د ښه زندګي هم خدای راونه کړې دو. ما الحمدلله کړې مې دي، بچیانو ته هم کړي، خپل ځان ته هم کړي دي. خپله مې اختر ته کالي اخیستي دي او خیاط ته مې ورکړي تر څو وګنډي د اختر لپاره. او د اختر خلک تاسو ته بهتره معلومه ده چې بیخي زیات شوقیان دي او بیا دوی په کالیو کې ډېر سخت سټایلونه ورکوي تر څو په اختر کې نوی ډیزاین، نوی لباس او نوی هر هغه میتود مقرر کړي تر څو نوره خوست میشت او نوره ګډونوال یا نوره خلک تر څو فیشن د نورو خلکو ته خوند ورکړي. افغانان په دودیزو جشنونو، اخترونو او د ښادۍ مراسمو کې لکه د نوري نړۍ د خلکو په څیر هڅه کوي چې نوي لباسونه واغوندي. همدا د خلکو شوق او یا همدود ډیرو نورو ته بیا کاري فرصتونه برابر کړي. محمد الله سروري، هوریت رادیو، خوست.